لاهور کې څو ظالمانو د یو جینی سره داسې ناروا کار کړی دی چې د نوکرۍ په بانه یې لاهور ته راوغوښته او بیا څو کسانو ورسره اجتماعي دغه ناروا عمل کړی دی. دغه ویډیو در سره هم شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره یو ډیر افسوسناک خبر شریکوم چې دغه واقعه په لاهور ناروال کې مخې ته راغلې ده. دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اکثر په لاهور کې داسې ډېرې واقعګانې راځي. دوستانو یوې جینۍ خپله واقعه داسې بیانوي او دغه خبره یې په خپل سوشل میډیا هم خپره کړې ده. ویل کېږي چې زه د نوکرۍ دپاره په تالاش کې ګرځېدم او ما د خپلې سیویانې ډېرې کمپنیانو تحسین کړې وې، نو د یوې نوې کمپنۍ د طرفه ماته یو افر میلاو شو او زه یې ناروال ته وغوښتم چې زه هلته کله ورسېدم نو ماته په اډه کې موټر ولاړو او هغو ماته ویل چې موږ د کمپنۍ د طرف نه تا پسې راغلي یو چې ته موږ خپلې کمپنۍ ته بوځو او منیجر سره دې میلاو کړو. رحمان او طلحه نومې هلک زه په دې بهانه په ګاډي کې کېنولم او یو کوارټر ته یې بوتلم چې هلته یې د یو نعیم نومې هلک ته حواله کړم. نو هغه زما نه موبایل هم واخیستو او زما سره یې بدکاري وکړه او زه یې 2 ورځې په کمره کې بنده کړی وم او زما سره یې دغه غلط کار کولو، خو آخر هم 2 ورځې بعد زه له د هغه ځای نه راوتښتېدم. جینۍ خپل رپورټ په تانه کې درج کړی دی او د 3 واړو ملزمانو خلاف یې مقدمه درج کړې ده چې پولیسو د ملزمانو تلاش شروع کړی دی او د جینۍ میډیکل رپورټ نه هم معلومیږي چې ورسره بدکاري شوې ده. نو دوستانو نن سبا داسې ډېرې کمپنیانې دي چې دغسې فراډونه کوي او د جینکو سره غلط کارونه کوي او ویډیوګانې ترې جوړوي چې بیا یې په سوشل میډیا هم وایرل کوي. دوستانو دا د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک کړئ، شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله په امان.